بالاخره د طالبانو حوصله ختمه شوه او پاکستان ته یې توند خبرداری ورکړ. طالبان پاکستان دې د افغان مهاجرینو د شړلو په پلان کې له سره غور وکړي. د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان د حکومت لخوا له دغه هیواد څخه د غیر قانوني افغان مهاجرینو د ایستلو د پلان په اړه غبرګون ښودلی او ویلي دي افغان مهاجرینو سره د دغه هیواد چلند ورته د منلو نه دی. ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ اکتوبر 4 د ایکس په ټویټر شبکه په خپله پاڼه لیکلي چې باید پاکستاني لوري په دې اړوند په خپل پلان باندې له سره غور وکړي. ښاغلي مجاهد لیکلي په پاکستان کې له افغان مهاجرینو سره چلند د منلو نه دی، باید پاکستاني لوري په دې اړوند په خپل پلان باندې له سره غور وکړي او افغان مهاجرین د پاکستان په امنیتي ستونزو کې لاس نه لري. تر څو پورې چې افغان مهاجرین په خپله خوښه او آرام سره له پاکستانه راوځي تر هغو باید هغه هیواد زغم وکړي. د دې د مخه په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو لخوا اداره کیږي ویلي وو چې وروستیو 2 اونیو کې پاکستاني پولیسو یو ځل بیا په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ چټکه کړې او د اوسېدنې د اسنادو لرونکو افغانانو په ګډون یې له 1000 زیات کډوال نیولي او په زندان کې اچولي دي.